تر هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړېدلی، مسلمان نشي جوړېدلی چې تر څو پورې دا ستا د نفس خواهشات دا د رسول الله د تعلیماتو مطابق نه وي کړي. دا حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په تاسو کې یو څوک هم تر هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړېدلی چې تر څو پورې تاسو د خپل خواهشات د خپل نفس خواهشات دا زما د تعلیماتو مطابق نه وي کړي، یعنی زما اتباع مې چې تر څو پورې نه وي کړی مؤمن مسلمان نشي جوړېدلی. او هغه څوک چې هغه ژوند په خپله خوښه کوي، د قرآن د اسلام په خوښه باندې خپل ژوند نه کوي، د خپل خواهش مطابق ژوند کوي، دغه باره کې قرآن څه فرمایي چې ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. هغه څوک چې هغه د الله د هدایت بغیر د خپل خواهش مطابق ژوند کوي دا تر ټولو زیات بدبخت دی، دا تر ټولو غټ ګمراه دی. خواهش د نفس خواهشات دا انسان و تباهی ته بیایي، دا انسان د شیطان سره جهنم ته بیایي. کله چې ته د نبی علیه السلام د تعلیماتو مطابق ژوند وکړي، خپل نفس خواهش هغه تر پښو لاندې کړي، دغه لار تا جنت ته بیایي. دا د صحابو سره تا جمع کوي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې تا جمع کوي. نن تا ته الله ژوند درکړی، نن د خپل خواهش تر پښو لاندې کا، د اسلام مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق ژوند وکړه. دا پیغام ډیر د سره نشر کړي چې دا ډیر مسلمانانو ته ورسیږي او کېدلی سي یو په دې کې پر دې حدیث باندې عمل وکړي.